Bebe, Takema. अस्सलाम वालेकुम ग्रानी मिनवाले से फैजान गुलिस्तान यो जल्बी हाजिर हूं दोस्तों तासु द वर्कआउट शांति क्लिप وګوري Bebe, Takema. Pama باندې لګي وبوس تاسو چې دینو د ورکوټ شانتي کلیپ هم سیکلو د شاهد خان هغه خبره مې واورېدلې اواز یې غټ دی نو بیبي ته په دې خو نه پوهېږي اوس خو مې زړګی دی نو دا خبره واورېده او بل خوا ته چې دی نو د یوسف جان هغه کلیپ هم تاسو به کتلی وي دا چې دی نو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوی نو یوسف جان چې دی نو د چا په باره کې خبره کوي نو ما تاسو ته چې دی نو د هغه کس هغه سټارټینګ کې کلیپ مې درته وښولو چې زیاتره دوستان وایي څه پته لګي د چا په باره کې کوي نو د شاهد خان په باره کې کوي او چې په ساده خبره هم کولی شي که نه دونه د چغې وهلو څه ضرورت دی نو تاسو چې دی نو دا دواړه کلیپونه هم صحیح کړو نو اوس دوستانو تاسو په خپله سوچ وکړئ آیا یوسف جان چې کوم خبره کړې ده نو د شاهد خان په باره کې کړې ده یا د بل چا په باره کې کړې ده خو خیر څنګه ما چې دی نو د یوسف جان دا ویډیو صحیح کړه نو زما په اندازه باندې چې دی نو ما چې کوم آیډیو لګوله نو د هغې نزدیک چې دی نو دا ویډیو صرف او صرف چې دی نو شاهد خان دپاره جوړېږي ولې د شاهد خان به تاسو به فلمونه کتلي په هر یو فلم کې چې دی نو د هغه اواز د هغه لهجه تاسو په دې سټارټینګ کې دا کلیپ صحیح کړو سم غټ اواز روباسي نو دا هر چا خپل خپل فن دی نو اوس شاهد خان چې دی نو الله پاک ولا چې دی نو دا فن ورکړی دی غټ اواز یې دی نو په دې باندې چې دی نو هغه د پښتو فلمونو کې په ټاپ باندې روان دی چې کوم یو فلم د شاهد خان هغه ګوري نو هغه په ټاپ کې روان ده نو د هغه غټ اواز دی نو په دې باندې چې دی نو هغه ډېر زیات پاپولر شوی دی نو پاتې شو یوسف جان هغه د یوسف جان یو خپل چې دی نو ټیلنټ دی د هر چا خپل خپل ټیلنټ دی نو بس دوستانو دا ویډیو زما مخامخ راغله نو ما له خپل دوستانو سره شیر کړم دواړه کلیپونه ما تاسو ته ځکه وښول زیاتره دوستان به چې دی نو وایي څه پته لګي ده تنقید کړی دی یا خو ویډیو ما د یوسف جان هغه صحیح کړه نو ما دواړه کلیپونه ځکه مې میچ کړل ما خپل دوستانو ته مو ښیم چې دویم لږ شانتې وګوري او انشاءالله ډېر زه تاسو سره یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لیاله په امان والسلام